ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلي وای چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس په کومه مبارکه دعا پیل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډیره ښه مزده شوې دا مبارکه دعا. د موږ او تاسو نننی درس د روژې مبارک میاشتې دوهم درس دی. تاسو پرون پوه شوئ چې روژه څه ته وایي. روژه څه شرطونه لري. په روژه کې باید څه کارونه وشي او څه کارونه وکړو چې د خدای رضایت ترلاسه کړو. نو بیا به راشو نن دوهم درس ته. وګورئ بیا یسرا جان ورو ورو راغله چې د مور جانې نه پوښتنه وکړي. مور جانې موږ ولې روژه نیسو؟ ګرانې لور جانې، موږ ځکه روژه نیسو چې الله تعالی موږ ته امر کړی او د الله تعالی ګټه په دې روژه کې هیڅ نشته. ټوله ګټه یې موږ مسلمانانو ته، موږ انسانانو ته ده. موږ په روژه کې صبر کول زده کوو. کله چې موږ څه ونه خورو ټوله ورځ، څه ونه څکو، د هغه خلکو د زړه د حال نه خبریږو چې هغه فقیران دي، هغه څه نه لري، ناداره دي. نو موږ بیا هغوی ته صدقه ورکوو، مرسته ورسره کړو او خپل زکات ورکوو. زکات هم د اسلام څلورمه بنا ده. موږ د روژې په میاشت کې کله چې صدقه او زکات ورکوو نو هیڅوک به غریب او ناداره پاتې نشي. نو روژه د اسلام د دین یو لوی عبادت دی چې هم موږ ته آرامتیا راکوي، هم د موږ روغتیا ډیره پکې ښه کیږي. مننه مور جانې. نو زه څنګه کولی شم چې دا عبادت ترسره کړم، روژه ونیسم؟ لور جانې، ته باید موږ سره یو ځای سحري ته جګه شي. په سحري باندې پوهیږي چې څه ته وایي؟ مور جانې سحري څه ته وایي؟ سحري هغه وخت دی چې مخکې د سهار د لمانځه د اذان څخه موږ هره شپه زه د تا پلار جان د تا انا جان لټیږو او لږ څه خوراک کړو، اوبه څښو او عبادت کړو، لمونځ کړو، قرآن شریف لولو او بیا بیرته سهار روژه نیسو تر ماښامه پورې. نن شپه به زه تا ته په سحري کې غږ کوم او ته به پورته کیږي. ګرانو ماشومانو دلته وګورئ، په دې تصویر کې دلته سحري دی. د کړکۍ نه ستوري معلومیږي او تر اوسه تیاره ده، د سهار اذان نه دی شوی. دلته وګورئ یسرا جانه د خپلې مور سره منتظره ناسته ده د دسترخوان سره چې انا جانه یې دعا پای ته ورسوي او پلار جان یې هم لمونځ خلاص کړي. حتما د تهجد لمونځ وکړي چې ډیر ثواب لري په روژه کې. بیا دوی ټول یو ځای پیل کوي خوراک کړي او لږ څښاک کړي تر څو سبا روژه ونیسي. نو مور جانه یې دې ته وایي لور جانې روژه په تا نه ده فرض شوې، ته تر اوسه کوچنی یې، ته دومره انرژي نه لرې، خو د دې دپاره چې پوه شې سحري څه ته وایي او روژه څنګه نیول کیږي ته مې ویښه کړې. نو سبا تر غرمې پورې او یا تر هغه وخته پورې چې ته کولی شې څه شی مه خوره، مه څښه او بیا اجازه لرې چې خوراک او څښاک وکړې تر څو مریضه نشې، ته خو کوچنی یې. ګرانو ماشومانو د نن ورځې درس مو همدومره و. خدای دې وکړي چې تاسې پوه شوي وئ چې ولې مسلمانان روژه نیسي، ګټه یې په څه کې ده او څه کارونه کړي د روژې په ترڅ کې، او په دې هم پوه وئ چې سحري څه ته وایي، سحري یا پشلمی. نو خدای دې وکړي چې دا درس مو ښه زده شوی وي
نور نو مو په خدای سپارم. الله مو مل.